بعض خلک بیا دا وایي څه پته لګي دا اوس سیدان دي که نه دي، دی سره شجره کمه ده، دا شجرې ملټوه. امام ذهبي رحمه الله په الکبائر کې واقعه راخلي، وی د افغانستان په دې بلخ کې چې پخوا یو عظیمه خاریه وه، یوه زنانه سیده چې تعبیر ورنه په علویه باندې کوي. علویه منصوب الی علی کرم الله وجهه، یعنی د حضرت علی سے په اولاد کې راغلی ورستی سیده وه، مالدار سړي بیبي وه، خاوند وفات شه او دا کونډه پاتې شوه او دوه لورګانې پاتې شوې، غریبه شوه، مسکینه شوه او دومره غیرتناکه وه. وی دا خپل چم گاون خلک را باندې خوشحالیږي، لورګانو ته وایي زمونږ جامې کمزوري دي، مونږ غریب یو، او دشمنان را باندې خوشحالیږي، راځئ چې بلخ پرېږدو بل ځای ته ځو، خلک به مونږ نه خبر نه وي چې دا سیده ده، خیر دی که غریبه جامه کې ګرځېږو، خندا به راپسې څوک نه کوي. هغه سیده بیبي کونډه بیبي هغه یتیمو لورګانو سره د بلخ نه روانېږي بلې خاریې ته ځي. امام ذهبي رحمه الله په کبایر کې دا قصه ذکر کوي، وی مازیګر ټیم هلته رسېږي بلې خاریې ته، باران راځي، سخته جړۍ او یخني ده، هغلته ورسره غم پیدا شه چې شپه چېرته وکمه، یو ځای پرېوتی و کنډر و، هغه کنډر کې لږ ځای د باران نه پناه و، دا یتیمې لورګانې هلته کېنولې، اوس په خاریه کې ګرځېږي، د شپې ځای لټوي، یو ځای ګرځي بل ځای ګرځي، چاته یې وویل دلته څوک مالداره دی چې میلمانه ساتي؟ چا ورته وویل 2 کسان دي، یو سړی مدرسه لري، ملا دی، عالم دی، هغه هم میلمنو ته ځای ورکوي، دربار او لنګر لري. یو سړی ملک دی، مشر د قوم دی خو مجوسی دی، هغه مجره لري، میلمنو ته ځای ورکوي. غیرتناکه سیده علویه بیبي په خپل پیغمبر او دین غیرت کوي، یاره وی مجوسی ته خو نه ورځم، راځه دی خپل دین عالم ته ولاړه شمه. هغه عالم ته ورځي، ورته وایي ته زما د نیکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین خادم یې، ته عالم مدرسه لرې او زه کونډه یم، زما یتیمې لورګانې دي، هغلته په برنډه کې مې کېنولې دي، زه د رسول الله مبارک نوسی یمه، ما خاطر وکړه د نبي علیه السلام خاطره، ما ته یوه شپه راکړه. مولیان ښه خلک دي خو شکیان هم ډېر دي. مولا صاحب ورته څه وایي؟ مولا صاحب ورته وایي ته سید یې؟ وی یا، وی تا سره شجره شته د سیادت؟ بیبي ته زړه ته درد ورسېد چې زه خو تا نه بنګله د ټول عمر د پاره نه غواړم، که ما د سره دا سیادت نه وی پیش کړی، ما د محمد عربي خاطر نه وی پیش کړی، هسې یو مسلمانه قدر یوم یو شپه خو به دې راکړې وه، ته ما نه شجرې غواړي؟ زړه یې ودردېده، واپس راله د مجوسي کور ته ورله. مجوسي ته وایي ته په بل دین یې، زه په بل دین یم، خو زه په خپل دین کې د امام الانبیا خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې یم. تا به یې نوم اورېدلی هغه ډېر لوی انسان و، او زه کونډه یم، زما لورګانې باران ته دي، یوه شپه راته راکړه. مجوسي ورته وویل زه ستاسو په دین نه یم، خو دا د چا نوم چې د راته واخېسته دا څه وړوکی انسان نه دی تېر شوی، دا ډېر تاریخي انسان تېر شوی دی، ډېر لوی انسان تېر شوی. بس د هغه د خاطره خادمانو ته وایي ورشئ، بیبي م راولئ، لورګانې راولئ، بهترینه کمره ورکوئ، ګرمه یې کوئ ورته. یوه شپه یې خاطر وکړه، یوه شپه یې قدر وکړه. په هغه شپه باندې د شپې هغه عالم دین چې شپه یې سیدې ته نه ورکړې خوب یې ولیده. وایي د ورځ د قیمت وي، ازدحام او کثرت وي، وایي زه دومره تږې شم چې زما دا ژبه بهر ته روځي، داسې ګرځمه اوبو پسې حوض کوثر ته ورسېږم. د حوض کوثر په غاړه باندې خلفا راشدین ناست وي، خلکو ته اوبه ورکوي. زه چې ورشم سوال ورته کوم ما ته اوبه راکړه. خلفا راشدین راته وایي تا سره چټۍ نشته دی، هغه منبر نورانی باندې محمد مصطفی تشریف فرما دی، ورشه، هغه نه د اجازتنامې چټۍ راوړه. زه په خوب کې رسول الله مبارک ته ورشم، ورته وایم ما ته لږ چټۍ راکړه، تږې یم اوبه نه راکوي. رسول الله مبارک ما ته ووایي ته څوک یې؟ زه ورته ووایم زه ستا امتي یم.
هغه ما ته ووایي تا سره زما د امتیتوب سند شته دی چې ته زما امتي زه په کوم دلیل تا ته چټۍ درکم. امام ذهبي رحمه الله واقعه راخلي وی دغه ځای کې د عالم خوب ګوري چې د دې ځای نه جنت راته ښکاره شو. په جنت کې یو بهترینه ماڼۍ ښکاره شوه. زه په دې ماڼۍ باندې عاشق او مین شومه. ما دې ماڼۍ ته کتل او تنده مې یاد ووته، حوض کوثر مې د یاد ووتل. ما عرض وکړه یا رسول الله اوبه دې م راته نه میلاویږي، خو عرض دا کوم چې دا ماڼۍ راته راکړه، دا مې ډېره خوښه شوه. مبارک راته فرمایي دا ماڼۍ خو هغه چاته ورکومه چا چې زمان نوسۍ ته یوه شپه ورکړي، دا د هغه دپاره تیاره شوې ده. عالم پوه نه شو چې دا څوک یادوي. دا عرض کوي یا رسول الله زه دې امتي یم، زه دې د دین خادم یم، مدرسه مې چلولې، خدمات مې کړي دي. رسول الله مبارک ورته وایي ته محمدي وي یاو وی تا سره د محمدیت چټۍ کمه ده، چټۍ ما ته وښیه، سند وښایه. او ورته وایي یا رسول الله یو عالم سم سند نشته دی، خو ټول دعوه کوي چې زه محمدیان یو، مونږه سند چا سره دی؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي بیګا چې زما یوه نوسۍ درله، د دنیا دا کمزورې کور د دایم دپاره یې درنه نه غوښته، د یوې شپې دپاره یې سوال درته وکړه او څومره لوی خاطر یې زما درته پیش کړه چې زه د هغه نوسۍ یم. نو تا هغه زما نوسۍ نه سندونه غوښتل او ته ما نه په جنت کې دایمي بنګله غواړې او زه به تا نه د محمدیت سند نه غواړم. عالم د خوبه راپاڅېده، طالبانو ته وایي زر خواره شئ چې د رسول الله مبارک نوسۍ رانه خفه ده، پیدا یې کوي چې معافي دې وغواړم. تالاش د شپې شروع شو، طالبان ګرځېږي، دلته یو زنانه وه، کونډه وه، یتیمې لورګانې ورسره وي. چا ورته وي هغه خو هغه مجوسي کور ته بوتله، مجوسي کره ده. عالم ورغی مجوسي باندې دبا واچوي ته په بل دیني، دا زما د پیغمبر نوسۍ ده، دا زما حق دی، دا به زه بوځم. مجوسي د خوبه راپاڅه او شپې ورته غوسه کوي دا ما ته راکه. مجوسي ورته وایي ته کښېنه، زه تر هغې مجوسي وم چې ما د محمد عربي نوسۍ ته شپه نه وه ورکړې. ما بیګا خوب ولیده د قیامت ورځ او ازدحامو، تندې وجې نه مې ژبه راووته. حوض کوثر ته لاړم، خلفا راشدینو ته مې وویل اوبه راکئ. هغې راته یو منبر وښوده چې هلته ورشه، د نبي علیه السلام نه چټۍ راوړه. چې زه ورغلم هلته جنت ښکاره شو، یو ماڼۍ مې ولیده، زه پې مین شوم. ما وویل یا رسول الله دا ماڼۍ چا ته ورکوې؟ وی دا ماڼۍ تا ته در کومه، خو شرط دا دی که چېرته کلمه وایي. ما په خوب کې د رسول الله مبارک په لاسونو کې لاس کېښودل او کلمه د شهادت مې اعلان کړه. الله تعالی د محمد عربي د نوسۍ د یوې شپې د خدمت د وجې نه ما ته ایمان را نصیب کړه او په خوب کې محمد عربي بشارت راکړه چې دا د جنت ماڼۍ ما تا دپاره مقرره کړې ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د اهل بیتو د ساداتو انفرادي او قدر په زړه کې ساتئ. د په موږ حق دی لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. مبارک فرمائی زما د رشتہ دارو دوستی در نه غواړم چې دومره احسانات مې کړي، په بدل کې زما د رشتې خو یو خاطر ساتئ کنه، زما د نسب خو یو خاطر ساتئ. او یو دویمه واقعه مورخینو راخستې ده، بشر الکئیب بلقاء الحبیب، هغې هم ذکر کړي ده. د رحمت للعالمین روضې ته د عراق نه یو حاجي راغی، حج یې وکړو، بیا راغی مدینې منورې ته. رحمت للعالمین دې حاجي ته وایي چې یوه شپه یې تېره کړه، ډېر لوی عاشق او ځان سره د قافلې ملګرو ته ویل چې زه به څو میاشتې مدینه منوره کې پاتې کېږم، زما مینه زیاته ده. په دې اوله شپه باندې رحمت للعالمین ورته خوب کې راځي، ورته وایي خپل کلي ته به لاړ شي عراق ته، او ستاسو په کلي کې افلانې مجوسي پیژنې، نو مې ورته واخیسته. وی هغې مجوسي ته ووایه چې قد اجیبت دعوتک، ستا هغه دعا قبوله شوه، ستا باره کې دعا قبوله شو.
د عاشق چې راپاسې د زړه نه کې د مدینې منورین بیا پاتش په دویمه شپه رحمت للعالمین خوب کې راځي تا ته ما یوه خبره وکړه زه لاړ شه عراق ته هغه کس ته زما بشارت ورسوه ورته ووایه چې دعا قبوله ده دا بیا پاتش په درېیمه شپه رسول الله مبارک په خوب کې جدي امر ورته کوي چې سهار پاتې نه شي او ته لاړ شه قافله یې برابره کړه روان شه او هغه دومره متشدد مجوسی و دا حاجي حکایت کوي چې زه حیران وم چې زه به اوس ورځم څنګه که زه ورته د رسول الله مبارک استازی ځان معرفي کم چې تا ته مې پیغام راوړی نو رسول الله مبارک ته کنځلي ونه کړي چې زه ورغلم د ده په کور کې واده تېر شوی و د واده یې درېیمه ورځ وه مېلمنو نه ډېر زیات ستړی و دا مېلمانه به یې فارغول ماخوستن ناوخته پورې زه ناست وم ما ته یې وویل ته ولې ناست یې زه ستړی موده کېږم ما ورته وویل انا الرسول الیکه زه خو د یو چا استازی تا ته راغلی یم ما ته یې وویل من ارسلک الیه چا رالیږلی ما ورته وویل انا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د رسول الله مبارک استازی تا ته راغلی یم وی یو دم دا مجوسی تکیه کړې و راپاسېده کېناسته چې ته څومره بهترین استازی ما ته راغلی او د څومره بهترین شخصیت نه راغلی څه پیغام دې راوړی دی ما ورته وویل چې 3 شپې مسلسل رسول الله مبارک خوب کې راته وویل چې عراق ته لاړ شه او فلانی مجوسی ته ووایه قد اجیب دعوتک ستا په حق کې چې کومه دعا شوې وه او ستا دعا هغه الله تعالی قبوله کړې وی د دې خبرې سره د دې مجوسی په خوله باندې کلمه د شهادت راله او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو ما ورته وویل چې ما په دې راز خبر کوي اوس زه خو یې راولېږلم تاسو ته پیغام مې راوړو په کیسه نه یم خبر دا څه کیسه ده په منځ کې وی مجوسی راته وویل چې 3 ورځې وړاندې زموږ کور کې واده و د وخت باچایانو او ګورنرانو ته مې دعوتونه کړي وو کله چې دا روټۍ خلاصه شوه زه ډېر زیات ستړی وم د مازدیګر ناوخته ټیم و نو په دویم چت کې د کړکۍ په اړخ باندې ما ګرمي وه خادمانو ته وویل کټ راته برابر کړئ زه وده کېږم ستړی یم چې کله دې کټ کې سم لاستمه نو زما د دې کور شاته د رحمت للعالمین یوه نوسۍ سیده علویه کونډه وه ډېره غریبه مسکینه وه دا دلته زما د کور شاته اوسېده ګورنرانو مالدارانو ته مې دعوتونه کړي وو دا رانه په دعوت کې پاتې شوي وو چې کله دې کټ کې سم لاستمه نو د دې کونډې زنانه یوه لور وه وړه وه په خبرو راغلې وه نو دا زنانه دا لور ورته وایي ای زما مورې 3 شپه د زموږ کور کې اور نه دی بل شوی 3 شپه د ما او تاسو نه دي خوړلي خیر دی په دې باندې زما زړه ته درد نه رسېږي د الله تعالی به دا امتحان وي وړه ماشومه د مور ته غږېږي خو دا نن چې زموږ دې ګاونډي کره دا سیخان سره کېده د دې یو خوشبویي وه نو د دې تیکو دا بوی چې په ما باندې راتلو نو زما دې زړه ته درد ورسېد او دنه مې دومره ګیله راله چې دا دومره ګورنران مالداران دې راوغوښتل نو زما د دې مور او زما په خوراک به ستا لنګر څه کم شوی وی کشکې مونږ ته دې مې ویلی وی چې مونږ هم روټۍ خوړلې وي نو دا وړه ماشومه دې مور ته دا ګیله کوي مجوسی وی زه راپاڅېدم خوب مې وتښتېد او خادمانو ته مې وویل چې لنګر کې څه پاتې دي وریجې یا غوښې چې هر څه تیار و خپله مې راوړل او دې کونډې ته ماښام نه مخکې مې کېښودل او عذر او معافي مې ترې وغوښته چې ما نه خفه نه شئ زما مېلمانه زه ما نه یاد وتلي یئ دا واخلئ وخورئ نو دې وړې ماشومې چې کله روټۍ وخوړه نو دې ماشومې په خوله باندې دا راغلل زما په حق کې چې تا د رسول الله خاطر وکړه
او د هغه د خاطره دې زموږ لوږه دفع کړه. الله تعالی دې په جنت کې زما د نیکه محمد مصطفی ملګری کړه. دې ماشومې چې دا دعا کوله ما په هغه وخت ورته جړلی و او زه پوه شوم چې د دې به څه اثر وي. دا تا ته چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغام درکړی دی قد اجیبت دعوتک، دعا قبوله ده، نو ته نه پوهېدې چې دا دعا څه شی وه. دا دعا د هغه د نوسۍ وه د وړې ماشومې چې زما په حق کې کړي وه. که کلمه دې وویله الله تعالی به زما د نیکه سره په جنت کې ملګری کړي. نو مبارک دا زیری راولېږه چې کلمه ووایه زما د وړې نوسۍ دعا قبوله شوې ده، ما سره به جنت کې رفیق شي، خو کلمه ووایه. معززو مبارک امت نه څه غواړي؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. زه د خپلو خپلوانو محبت درنه غواړم، د اهل بیتو محبت درنه غواړم. زما د اهل بیتو سره محبت ساتئ او د محبوب د خاطره د هغه د ټولو صحابو سره به محبت ساتئ. مبارک مونږ او تاسو سره ډېره وفا کړې ده.